بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدرمنو دوستانو غواړم نن د صحت په هکله باندې له تاسو سره یو څو خبرې وکړم. صحت او روغتیا یو عظیم نعمت ده، یو ستر نعمت ده، یو لویه پیرزوینه ده چې الله تعالی یې په خپل بنده باندې لوروي. د دې امانت پالنه په موږ او تاسې فرض ده، ضرورت ورته لرو. که موږ له ښه صحته برخمن نه یو، له ژونده خوند نشو اخیستلی، د خپل اولاد او د خپل کور پالنه نشو کولی، کار نشو کولی، خپلې ټولې وړتیاوې بایلو، له خپله ژونده بېزاره کېږو، د کور والا سره په تکلیف وي، په ډاکټرانو، په روغتونونو، درملتونونو باندې ګرځو، وس او امکانات هم نه وي. نو ولې موږ د خپل صحت خیال نه ساتو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما اوتی عبد بعد اليقین افضل من العافیه فسألوها الله عز وجل. الله تعالی بنده ته له ایمان وروسته تر روغتیا بل ستر نعمت نه ده ورکړی. نو تاسې تل له الله تعالی خواست کوئ. صحت هغه ستر نعمت ده چې د قیامت په ورځ باندې به د ابو هریره رضی الله تعالی عنه د روایت مطابق الله تعالی به لومړی پوښتنه د صحت کوي: الم نصح لک جسمک؟ آیا روغ بدن مې نو درکړی؟ دومره ستر نعمت، لومړی نعمت په نعمتونو کې چې به یې پوښتنه کېږي هغه د صحت او د روغتیا ده. صحت او روغتیا هم اړتیا ده، هم الهي امانت ده. د دې خیال ساتل ضروري ده. نن سبا زیاتره رنځونه چې موږ ورسره مخامخ کېږو او د موږ صحت ګواښ کوي، د موږ روغتیا له ګواښ سره مخامخ کوي، له خطر سره یې مخامخ کوي، هغه زموږ غذا ده. زموږ غذاوې اکثره مصنوعي دي، بازاري دي، او داسې غذاوې دي چې په هغې کې کیمیاوي مواد شامل دي، که سبزیجات دي، که غنم دي، که مشروبات دي، که نور غذایي مصنوعات دي، هغه ټول کیمیکل پکې کارېږي، کیمیاوي مواد کې کارېږي. موږ او تاسې د اصلاح سوي تخم اوړه خورو، د سپینو غنمو اوړه خورو. اصلاح سوی تخم څه معنا؟ په دې باندې کار سوی ده، د دې لپاره چې د یوې دانې غنم نه 10 دانې ویږي راشنه شي. پخوا کلیوالي غنم و 2 ویږي یا 3 ویږي به یې کول، یا به یې 4 کول، یا چې به ډېر ښه مځکه وه، ښه زراعت به و، 5 به یې کول. او اوس د یوه غنم نه 10-15 ویږي راشنه کېږي. دا ځکه چې کار یې ورباندې کړی ده، په دې کې لاس وهل سوی ده. د هغو رنځونو چې موږ ورسره مخامخ کېږو، یو رنځ چې نن سبا ډېر خلک ورباندې اخته دي او ورباندې اخته کېږي، د نړۍ ډېر انسانان ورباندې اخته دي، هغه د شوګر رنځ ده. د شوګر په هکله باندې مخکې مو په یو صوتي کې موږ له تاسې سره خبرې کړې وې. شکره په خپل ځان کې رنځ نه ده، دا د موږ د ناسالمې غذا په نتیجه کې موږ ورباندې اخته کېږو. خوراک هم سم نه وي، د خوراک خیال نه ساتو، د خېټې خیال نه ساتو، په شوګر باندې اخته کېږو. او بیا شوګر یو داسې رنځ ده عملا ثابته ده، ډاکټر هم درته یایي، ته هم په دې باندې پوهېږې، موږ هم په دې باندې پوهېږو. شکره داسې رنځ ده چې همیشه به دوا خورو د مرګ تر ورځې پورې، او پرهیز به کوو. دا ولې؟ ځکه شوګر دوا راته راکوي، د شوګر دوا راکړي ډاکټر ګلیانې، هغه وخورو شکر هم راټیټه کړي، له هغه وروسته بیا ډوډۍ وخورو، بازاري خوراکونه کوو، بیرته یې پورته کړي.
دا تسلسل د مرګ تر ورځې پورې روان وي. کاشکې دا په همدې شکل پاته وای. ګولیانې هم په صحت باندې بد اثر کوي. له شوګر سره نور رنځونه ډېر پیدا کېږي. کولسټرول دې زیاتېږي، د زړه په رنځ باندې اخته کېږي، د بندونو په دردونو اخته کېږي، معده دې خرابېږي، د اعصابو په ډپریشن باندې اخته یې، غوږونه دې کار پرېږدي، سترګو نظر دې کمزوری سي، اندامونو ته دې وینه نه رسېږي، د لاسونو او د پښو ګوتو ته وینه ځینې حصار سي. بالاخره هغه اندامونه وراسته کېږي او پرې کولو ته اړ کېږي. پرون یو سړی راغلی و، د لاسو ګوتې یې پرې کړې وې. له ما چې دا د غذایي پروګرام غوښت، هغه ما دلته چاپ کړی دی، په دوکان کې راته ایښی دی. که موږ غذا سمه کړو، شکره نسته، شوګر نسته. که موږ غذا سمه کړو، شوګر نسته. که موږ غذا سمه کړو، کینسر نسته. که موږ غذا سمه کړو، زکام نسته، تبه نسته، وایرس نسته، هیڅ شی په سړي باندې حمله نشي کولی. د انسان دفاعي ځواک د بدن ډیر پیاوړی وي. الله تعالی په انسان کې د انسان په بدن کې په میلیونونو حجرات پیدا کړي دي. هر حجره د هغو اندامونو ساتنه کوي، په کومه کې سوي په میلیونونو حجرات دي. دا حجرات ټول فعال وي، کار کوي، بدن ساتي له مرضونو. تاسو ته معلومه ده ډاکټر رایمنډ فرانسیس یو امریکایي ډاکټر ده، هغه یو کتاب لیکلی ده، نوم یې ده لا تمرض بعد اليوم او لا تمرض ابدا. کله هم بیا منع جوړه کېږي، ډونټ بی سیک اگین، دوباره منع جوړه کېږي. دی وایي ما یې مرکه واورېدله د یو عربي تلویزیون سره، له الجزیره سره یې کړې وه په 2014 کال کې. اوږده مرکه ده. په هغه مرکه کې دی وایي چې یوه کاچوغه بره چې یو صحتمند انسان وخوري، د 6 تر 8 ساعتونو پورې د هغې د بدن دفاعي ځواک 50% راغورځوي. نیم په نیمه باندې د انسان دفاعي ځواک او یا د هغې انرژي یا ایمونیټي هغه 50% له کاره غورځوي د 6 تر 8 ساعتونو پورې. په دې وخت کې انسان باندې زکام حمله کوي، په دې وخت کې انسان ناجوړه کېږي. کله چې د بدن خلایاوي له کاره ولویږي، په بدن کې منفي ځواکونه هم وي، منفي قواوي هم وي، تاواني حجرات هم وي، هغه پرې زورور کېږي او انسان ناجوړه کېږي. رنځ هم وایي، دی وایي چې رنځ هم یو ده او ځواک هم یو ده. د انسان د بدن دفاعي ځواک چې کله له کاره ولویږي، رنځ ورباندې حمله کوي. بیا وروسته موږ نمونه ورباندې ږدو، دا کینسر ده، دا شوګر ده، دا زکام ده، دا غاړه ده، دا فالج ده، دا پلانش ده، دا پلانش ده. الله تعالی دې موږ او تاسې وساتي. لویه مهمه خبره دا ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا او عمل نه کوو. طبیب د ارواحو د ابدانو ده، د ارواحونو او د بدنونو ستر معالج ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، متوجه اوسئ، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بني آدم ترخيتي بل لوخي بد ندرک کړي، ترخيتي بد لوخي بل ندرک کړي. یو څو ګولې دي هغه لپاره کافي دي چې ملا یې ودروي، یعنې دومره طاقت ورباندې پیدا کړي چې د ګرځېدلو وړ وي. یو څو ګولې بحسب ابن آدم لقیمات، یو څو وړې وړې ګولې د انسان لپاره کافي دي. فإن كان لا محالة، که بیا هغه ضرور خوراک کوي او غواړي څه وخوري، نو بیا دې په دومره اندازه باندې خوري چې یوه حصه دې خوراک ته ورکړي په خېټه کې، یوه حصه دې اوبو ته ورکړي او یوه حصه دې ساه چلولو ته ورکړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم خېټه په 3 تقسیمه باندې کړې ده. اوبه ثلث لشرابه، موږ تل تاسو ته یایو چې اوبه ډېرې څښئ. یوه حصه په خېټه کې، 3مه حصه باید اوبو ته ورکړل شي. د انسان بدن کې 85% له 80 تر 85 پورې اوبه دي. که انسان وچ کړل شي 100 کیلو انسان تقریبا 100 کیلو هم نه خیزي. 100 کیلو انسان 100 کیلو هم نه خیزي. که وچ کړل شي لکه لاندی 100 کیلو نه جوړي. دا ټولې اوبه دي د انسان بدن کې، په هډوکو کې، په غوښه کې، په هر اندام کې زیات فیصدي د اوبو ده. کله چې دا اوبه بدن ته کمې شي بدن ناجوړه کېږي. نو خبره دا ده چې تاسو ته موږ د شوګر په هکله باندې ځینې خبرې کړې وې. دا خو داسې عامې خبرې وې چې ما له تاسو سره وکړي. او په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې په هکله باندې موږ او تاسو ته فرمایي چې صوموا تصحوا. دا طبراني حدیث ده. تاسو روزې نیسئ چې صحت پیدا کړي. روزه د روغتیا لپاره ډېره اړینه ده. تاسو پام کړی ده په روزه کې مرضونه پټ شي، ورک شي. د کلسترول مریض د کلسترول شکایت نه کوي، د بلډ پریشر مریض له بلډ پریشر شکایت نه کوي، د وینې د فشار مریض له فشار شکایت نه کوي، د شکرې مریض هر څه خوري په روزه مات باندې له شوګر یې نه پورته کېږي. همدغه راز نور رنځونه مړې تبي یا په بدن کې کوم رنځونه وي ټول په روزه کې غایب شي. علت یې دا شی ده چې روزه د صحت راز ده. په اروپایي هېوادونو کې ځینې روغتونونه د دې لپاره مختص شوي دي چې رنځور ته روزه ورکوي. له خوراک له څښاکه یې 14 ساعته یې څاروي. یو روسي ډاکټر یایي چې هر انسان په کال کې دې ته ضرورت لري چې یوه میاشت روزه ونیسي. یوه میاشت باید روزه ونیسي، په کال کې یې وري. او موږ الحمدلله اجر هم ورباندې ګټو، ثوابونه هم له الله تعالی غواړو. الصوم لي وانا اجزي به. روزه زما لپاره ده او زه بدل ورکوم. نو خبره دا شی چې روزه د صحت لپاره ډېره اړینه ده، ډېره ضروري ده. غواړم هغه خبرې چې ما تاسو سره په صوتي کړې وي هغه په مختصر شکل باندې له تاسو سره دلته شریک کړم. د شکرې ناروغان لکه ما چې درته وویل شکره ناروغي نه ده، دا زموږ غذا ده چې موږ یې ناجوړه کړي. دا تجربې ثابته کړې ده. یو کس د جمال قرموط په نامه باندې په فلسطین کې ده. هغه په 50 کلنۍ کې په شکره باندې اخته سو. په 2015 کې تقریبا په شکره باندې اخته سو او ډاکټرانو دوا ورته ورکولې. د یو غټ شرکت مدیر هم ده او یا هر قسم دوايان له ما سره وي. موږ تماس ورسره وینو، ورسره وغږېدلو، ټول معلومات یې راته راکړو. ویډیوګانې دي په یوټیوب باندې نشرات لري. او اوس هم ټول ډاکټران چیلنج کوي چې د شکرې علاج په غذا باندې ده او دی کامیابه نتیجه یې ورکړې ده. چا چې د ده په توصیه باندې د ده پروګرام باندې عمل کړی ده هغوی له شوګر خلاص شوي دي. دی وایي چې په 2015 کال کې زه په شوګر باندې اخته سوم. دوايانې راته پرېمانه وي. د یو غټ شرکت مدیر د دوايانو. ډاکټرانو دواوې راته راکولې، دواوې مې خوړلې. چې دوا به مې خوړله شوګر به مې ټیټ و، چې خوراک به مې وکړو شوګر به مې زیات سو. 2 کاله 3 کاله مې په همدې شکل باندې تېر کړو چې کومې دوايانې به له کاره ولوېدلې. ډاکټر به دوا را بدله که بله دوا به مې واخیستله. لکه دا موږ تاسو ته چې راکوي، اول کې ګلوکوویچ راکوي، بیا وروسته ګیټفورمین، بیا نوري بل بیا ګیټ 3 تقریبا داسې نه ګیټریل 3 په دې نامه باندې. نو مختلفې دوايانې دي. بالاخره په 2019 کال کې مې دا له ځانه سره فیصله وکړه چې حتما د دې شوګر علاج ته، د دې شکرې څنګه علاج ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما خلق الله داء الا ولده دواء علمه من علمه وجهله من جهله. الله تعالی هیڅ داسې رنځ نه پیدا کړی چې هغې دپاره علاج نه وي.
چې څوک ورباندې خبر سو هغو ګټه ترې واخیستله او چې څوک ناخبره پاتې شول هغوی محروم پاتې شول. نو دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نه وایي، ډاکټران دروغ وایي. څرنګه د شوګر علاج نشته. د روزې په مبارک میاشت کې په 2019 کال کې مې په ځان باندې عملي تجربې پیل کړې. په روزه ماته باندې شوګر ټیټ و چې روزه به مې ماته که شوګر به مې لوړ شو. سوکه مې هر خوراک کتلو، بالاخره دې نتیجې ته ورسېدلم چې دما شکره له ډوډۍ پورته کېږي. ډوډۍ مې له خوراکه وایستله. بیا هم پورته کېدو، بیا مې بازاري غوړي ځینې وایستل. میوه‌جات خو مې خوړل له هغو سره نه پورته کېدو. سبزیجات مې خوړل له هغو سره نه پورته کېدو. بازاري غوړي مې وایستل. شربتونه مې وایستل له خپله خوراکه. دی وایي چې په دې وخت کې زه دې اندازې ته رسېدلی وم چې لمونځ به مې په ناستو کاوه. د هډوکو دردونه مې درلودو. له ګرځېدو وتلی ومه. متیازې مې نه سوای کنټرولولی، له مخه یې سترګو دپاره مې چشمې جوړې کړې، نظر مې کم سو. د کار وړتیا مې نه درلوده، له کاره ولوېدلم. لمونځ مې په کرسۍ کې کاوه، په چوکۍ کې. او کوروالي له ژونده هم ولوېدم. هر څه مې ختم سو. دا پروګرام مې شروع کړو، دا کوم چې زه اوس له تاسو سره ورباندې غږېږم، دا غذایي پروګرام مې شروع کړو. او ولله الحمد اوس د 3 کلو یم او هیڅ رنځ په بدن کې نه لرم. په دومره وخت کې زکام سوی هم نه یم. او په 2020 کال کې بل واده وکړو، یعنې یوه ښځه یې هلته نه سوی او الحمدلله اوس یې لکه ژونده برخمن یم. هر څه مې برابر دي. هغې څه وکړل؟ هغه له خپله خوراکه ډوډۍ ویستله، که د جوارو وي، که د اوربسو وي، که د غنمو وي. ډوډۍ او د ډوډۍ له خاندان د اوړو او د اوربسو د جوارو له خاندانه چې هر څه دي هغه یې ویستل له پروګرام. خوراک یې چې ویستل نه خوري، په ځان باندې حرام. بره له برې جوړ شوي شیان یې له خپله خوراکه ویستل. بازاري تیل، بازاري غوړي په هر نامه باندې هغه یې ټول له خپله خوراکه ویستل. بازاري شربتونه، سیونا، پیپسیان، ډیو شربتونه، د اناناس، د سیب چې په بازار کې تیار خرڅېږي او یا په کور کې جوړېږي، دا ټول یې ویستل. میوه ته پام هم وي، د میوې که جوس وباسي صحت ته تاوان رسوي، که په همدغه شکل باندې روغ خورئ صحت ته ګټه رسوي. دا هم یو عجب دی الله پاک قدرت ته. یعنې د دې په ځای باندې ستاسو د میوو جوسونه جوړ کړي، جوس یې مه جوړوئ، همداسې بشپړې خورئ. دا شیان مې له خوراکه ویستل. او په اوبو کې به مې هر څه پخول. غوښه مې پخوله، الوګان مې پخول، سبزي مې پخوله، سلاد مې خوړ، میوه مې خوړله، هګۍ مې په اوبو کې پخولې، دا مې خوړلې. په ناشته باندې ناشته به مې سهار په 8 بجې کوله او بیا کم از کم لږ تر لږه 8 ساعته مې فاصله ورکوله تر بله خوراک پورې. 8 ساعته مې بیا خوراک نه کوه. یعنې دا هغه د روزې یوه ټوټه ده. دې ته صوم متقطع یایي، ټوټه روزه. دا مې عملي کوله. اوس هم په همدې شکل مې پروګرام روان ده. اوس روغ رمټ ده. نو تاسو هم د موږ دا توصیه ده که تاسو د شکرې په رنځاخته یاستئ، یا په ډېر چاغ یاستئ، یا کولیسټرول ولرئ، یا فشار ولرئ، او یا نور رنځونه په بدن کې ولرئ، بهترین علاج دا ده چې خپله غذا سمه کړئ. خپله غذا سمه کړئ، نه یاست ناجوړ، جوړېږئ انشاءالله تعالی. ناشته کوئ، ښه ناشته کوئ، او کوم شیان چې له دغو شیانو پرته نور شیان دي هر څه خورئ. او بیا تر بله خوراک پورې 8 ساعته څه مه خورئ، صرف اوبه څښئ، چای څښئ بس، او نور هېڅ مه خورئ. بیا 8 ساعته وروسته که ویږي واستئ ویې خورئ، که نه وي پسې ویې غځوئ تر ماښامه پورې. 10-12 ساعته یې مه خورئ. زه سهار په 8 بجې ناشته کوم، بیا ماخستن له مالې په 11 بجې ډوډۍ خورم، کله په 10 بجې، کله په 9 بجې،
کله په 11 بجې، کله په 8 بجې باندې. نو به څه خورئ؟ تاسې سره دا پوښتنه ده چې ډوډۍ نه وخورو، اوربسې نه وخورو، جوار نه وخورو، نو به څه خورو؟ د الله تعالی نعمتونه پرېمانه دي. زه سهار په ناشته باندې اول میوه خورم. هره میوه چې راته ورسېدل، که سیب و، یو و، دوه و، سیبان وخورم. له هغې وروسته یو بادرنګ یا دوه بادرنګ هغه وخورم. او بیا ورپسې د دال سوپ مې جوړ کړی وي، یو څه لیمو کې ونښتېځم، څه تور مرچ، څه مالګه ورسره ګډه کړم. ډېره بهترینه ذایقه یي، ډېر د صحت لپاره مفید ده. دا د دال شوروا یا د دال سوپ نری وي تقریبا، یو څه دال پکې دا وڅښم. او بیا یو دوه دانې هګۍ مې په اوبو کې پخ کړي، هغه وخورم. له هغې وروسته که مې چېرته زړه کېدو یو پیاله ترخه چای پسې وخورم، که مې نه کېدو اتې پرېږدم، بیا څه نه خورم، نه وږېږم. ماخستن بیا څه خورم؟ ماخستن اول یو څه میوه وخورم، ورپسې دغسې دا سلاد یا بادرنګ یا یو شی چې وي هغه وخورم، یا هغه دغه جرجري یا مثلا ګندنی یا بل شي، څه شیان موجود دي په کور کې، پالک و کاهو دغه شی چې وي هغه وخورم. او بیا ورپسې یو کپ یوه پیاله دغه د دال سوپ وچښم. او له هغې وروسته بیا غوښه پخ شوې په اوبو کې یا په اور باندې کباب، هغه غوښه له وریځو سره وخورم بس. او له هغې وروسته بیا یو ساعت ګرځم. دا خوراک په ډکه خېټه باندې ویده کېدل د صحت لپاره نقصان ده. سړی باید وګرځي، خاص طور باندې څه غټ عمر ته ورسېږي، لکه زه 80 کلنۍ ته ورسېږي. په دې وخت کې احتیاط ډېر پکار ده. په همدې شکل باندې ګزاره کوم. کله د پسه غوښه، کله د ماهي غوښه، کله د چرګ غوښه، کله بیا میکس سبزي له وریځو سره. میکس یا ګډه سبزي دا معنا چې هره سبزي لږ لږ پرېمنځي او کاکې کړي. لږ آلو، لږ بینډۍ، لږ ګوبی، لږ مثلا شلغم، لږ ګازرې، داسې هر شی له هرې کدو دغسې دا ټول لږ لږ کاټ کړه، دیګ بخار ته واچوه، اوبه مه ور اچوه، سر پسې بند کړه چې کله دیګ بخار اواز پیل کړو 15 دقیقې نور پرېږده. له هغې وروسته یې راکښته کړه، ورپسې مړ کړه، سر یې ور خلاص کړه، سبزي پخه ده، بې اوبو وچه پخه ده. دا را واچوه، مالګه ور باندې واچوه، مرچ ور باندې واچوه، د زیتون تېل یا کوچ ور باندې واچوه او ورسره ګډ یې کړه. یا یې همدغسې وخوره یوه ډکه کاسه، یا له وریځو سره وخوره. مهمه دا ده چې د خېټې غاړه وباسو. دا نه د مېستم وخوړل، ډېر خوندور وي، ډېره ښه ذایقه لري، ډېر د صحت لپاره مفید ده. سبزي خو معلومه ده، قبض نه لرم، سردرد نه لرم، الحمدلله. د شوګر اعراض مې ډېر راکم شوي دي. د پښو ګوتې مې ویدې وي، د هغو بې حسه وي، په هغو کې حس پیدا شوی دی، ولله الحمد. ورو ختمیږي. بدن مې راته سپک وي، په یوه میاشت کې مې 6 کیلو وزن کم شو. دا ډېر بهترین پروګرام ده، په دې باندې عمل شروع کړئ. وریځې چې کله تاسې پخوئ، وریځې جوش اوبه ور باندې توکئ، 20 دقیقې کې پرېږدئ، بیا یې په لاس باندې وموښئ، صفا یې کړئ چې اخړې اوبه یې ټولې ولاړې شي. بیا صفا اوبه ور باندې توکئ، بیا یې ښې پرېمنځئ، بیا یې ور باندې توکئ، بیا یې ښې پرېمنځئ، وروسته یې صفا کړئ وریځې، دیګ ته یې واچوئ، پاکې اوبه ور واچوئ، په 4م وار باندې او پخې یې کړئ. که غوړي ور اچوئ، کوچ ور واچوئ، یا بازاري غوړي خو مه ور اچوئ، یا د زیتون تېل ور واچوئ، او یا اصلي کورني غوړي ور واچوئ، یا د حیواناتو چربي یا شوروا، په څه شکل کوم شکل تاسې مناسب وو او درته میسر وو، درته اسانه وو، په هغې شکل باندې. که تاسې په دې پروګرام باندې عمل وکړئ، زه په دې باور لرم الله تعالی ډېر مهربان ده چې له ډېره ښه صحته به برخمن یاستئ. د شوګر له دوایانو به خلاصئ، د شوګر د دوایانو له بدو اغېزو به خلاصئ، د دې رنځ له بدو اغېزو به خلاصئ، او الله تعالی مو کامل صحت نصیب کړي. ډاکټر رایمنډ فرانسیس په دې مرکه کې یوه خبره مې هېره وه،
دی وایي چې د خلیج په هیوادونو کې د عمر معادله یعنی برابر عمر اوسط عمر د خلکو 80 کاله ده او په اروپا کې 120 کاله ده. یو صحتمند انسان 120 کاله ژوند کولی شي. په خپل صحت باندې مه مغروره کیږي، په خپل ځواني باندې مه مغروره کیږي. که د غذا خیال ونه ساتي کیدای شي یوه ورځ هم راغورځار کړي. ډېر به ښه صحتمند یاست، پام کوئ، روزې نسي کوشش وکړئ کوم چېرته روزنې ولای سوای او له ګرمي و له تندې یا کار روزګار هم په داسې شکل باندې و چې په هغې کې ډېره ستوماني نه وه، روزه هم ثواب ده هم خرما. خاص طور باندې دغه 2 ورځې روزې خو سنت دي چې د دوشنبې ورځ ده او د پنجشنبې ورځ ده. په دغو ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغو ورځو کې اعمال پورته کېږي، د انسان عملونه اسمان ته پورته کېږي. نو چې کله یې روزه وي نو په الله تعالی باندې نیک ګمان لري چې الله تعالی به یې نیک عملونه قبول کړي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ، زه حکیم مولوي قدوسي خبرې کوم له کراچۍ. د تاسې د دعا محتاج. تاسې کولی شئ له موږ سره د خپلو رنځونو په هکله باندې مشورې وکړئ، پوښتنې راچې وکړئ. کوم درمل چې په کورونو کې ممکن وي او تاسو ته د تاسې علاج ورباندې کېږي، انشاءالله موږ به مرسته در سره کوو. د خپل صحت خیال ساتئ، اوبه ډېرې څښئ. په ورځ کې روغ انسان باید 12 ګیلاسه یا 3 لیتره اوبه وڅښي او تر یخو اوبو تودې اوبه د صحت لپاره ډېرې ګټورې دي. کوشش وکړئ په اور باندې ګرمې کړئ، دومره ګرمې وي ستونی مو نه ورباندې سوځي. دا څښئ. دا په بدن کې زهرجن مواد ختموي، زیات چربي ویلې کوي، ټول بدن فلټر کوي. خاص طور باندې سهار له مالپته څخه باندې 3 ګیلاسه ګرمې اوبه ضرور څښئ او بیا 1 ساعت وروسته ناشته ورپسې کوئ، ځکه په 1 غنټه کې دا اوبه له ستوني د متیازو تر کڅوړې پورې رسیږي او ټول بدن فلټر کوي. الله تعالی حافظ و ناصر سه. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. د موږ د واټساپ شمیره ده 009 2 3 4 2 000 نه شپږ یو. دا له کوډه سره د پاکستان له کوډه سره 009 2 3 4 2 000 نه شپږ یو. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.